और इंशाअल्लाह जन्नत में हम सब इकट्ठे होंगे। वाखिर दाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। د افغانستان اسلامي امارت ته د یو شمېر افغانانو سخت غبرګون. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند غړي نن کابل کې د پولیسو په فراغت غونډه کې کومې کې چې سراج الدین حقانی هم حضور درلود په دعا یې پسخند وواهه. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکي وایي طالبان د داسې پاکستانیانو پیروي کوي چې خپله دعا هم سمه نسي ویلی او د دوی په وړاندې په دعا پسخند وواهه. څو ورځې وړاندې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند د رهبرۍ غړی محمد طلحه محمود افغانستان ته تللی و چې له فلمي اکټونو وروسته یې دعا هم سمه نسو ویلی او دا په دې معنی چې په دعا یې ریشخند وواهه. طالب مشر مولانا فضل الرحمن خپل مذهبي مشر او جمعیت علما پاکستان خپل ملاتړی بولي. قدرمنو لیدونکو تاسې د دغه پاکستاني غړي په اړه څه نظر لري؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.